ګرانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ په 2004 کال کې په چین کې د کار پر مهال د تطبیق کېدو د بېمو اصولنامه رسما پرې شوی او د کار پر مهال د تطبیق کېدو د بېمو سیسټم پکې په داسې بنسټيزه توګه فعال شوی چې د دغه هېواد د اقتصاد د پرمختګ اړتياوې پوره کولای شي. سل کال د یادې اصولنامې د پلي کېدو له شلمې کاریزې سره برابر دی. نو چین په اړوندو برخو کې کوم پرمختګ موندلی دی؟ زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د چین د بشري سرچینو او ټولنیز ضمانت وزارت د کار پر مهال د تطبیق کېدو د بېمو د ادارې مسؤل رسنیو ته ویلي چې د یادې اصولنامې پر رسمي پلي کېدو 10 کاله تېر شوي او په بهیر کې یې د ګډونوالو شمېر له شاوخوا 45 میلیونو تنو څخه که په 300 میلیونو تنو ته رسېدلی دی. دغه وزارت له 2009 کال را په دی خوا د چین په بېلابېلو ځایونو کې د کار پر مهال د تطبیق کېدو د پیښو د مخنیوي 3 ازموینې ترسره کړي. په 2020 کال کې یې له نورو ادارو سره یو ځای له 2021 کال نه تر 2025 کال پورې د کار پر مهال د تطبیق کېدو د پیښو د مخنیوي 15 کلن عمري پلان خپور کړی چې له مخې یې په 15 عموده ساحو کې د یادو پیښو د مخنیوي په پار 40 عموده ښارونه ټاکل شوي او په عموده ساحو او تصدیو کې یې د عموده کسانو لپاره پوره روزنه ترسره کړې ده. د 2022 کال په جولای کې د چین په نویو روزګاري بڼو کې د کار پر مهال د تطبیق کېدو د بېمو ازموینه په رسمي توګه پیل شوه. دغې نوې ازموینې د کار پر مهال د تطبیق کېدو د بېمو د پخواني سیسټم له مفکورو او امرونو څخه تجربې زده کړي او د میکانیزم د موډل او اداري سیسټم په برخو کې یې نوښت ترسره کړی دی. د بیجینګ او جیانګسو په شمول 7 ولایتونو او ښارونو کې اړوندې ازمویښتي چارې پیل شوي دي. د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر لومړۍ نیمایي پورې په دغو بېمو کې د ګډونوالو شمېر له 8 میلیونو 816 زرو څخه زیات و. په چین کې په عمومي لحاظ د کار پر مهال د تطبیق کېدو د پیښو د مخنیوي نوی ابتدایي جوړښت جوړ شوی دی. محترم دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. بریالي اوسئ.